مین جمهوریت 12مه برخه. یو ماښام مو همداسې دوه باندې لونګونه ووهل او بیا مو ورباندې پرتوګ واغوست. ایسته راووتو. بازار کې مو د یو بل شاته کتل، بل رقم به چاق شوي وو. بیخي له خندا به ورته مړه وو. په همدې ماښام زموږ د یو ملګري خپلې ملګرې سره د لیدو وخت و. ټاکلي ځای ته مو ورسولو او د یوې قهوې خانې مخې ته مو کښته کړ. د ملګري پرتوګ ډډ بډ و، همداسې پړسېدلی ورننوت. موږ هم لږ وروسته پسې ورننوتو او ځای پړسېدلی کښېناستو. هر چا ځان ته یو شی د قهوې خانې له کارکوونکي راوغوښت. غلی به ډېر اصولي ناست و. موږ یو ګروپ لرلو، هغه کې به مو خبرې کولې. همدې ګروپ کې به مو یو بل ته میسج کول. اشنا له نامه کښته به دې یخ داسې کېږي، ځان پاک لا هم لوند دی. وزیر داسې په شا ماته سوه، سترګې یې له ډېرې خندا له اوښکو ډکې سوې. جمهور رئیس به کیسه بنده کړه، هغې به سترګې پاکې کړې، توبه به یې وکړ. ویلې ښه بیا. وایي دې بل به له خپلې ملګرې سره ناست ملګري ته میسج وکړ چې ځان پاک خو به دې لوند نه وي، څنګه په عذاب یې. هغه به داسې سور کېدلو او ځان به یې جدي نیولو. همداسې هره اونۍ موږ 3 یا 2 کله 4 کله یو هم نه ځان پاکونه راوړل او کوټه کې مو خطا کول. کله به یو میلمه راغی، ځان سره به یې ځان پاک راوړی و. موږ به ورته ویلې تا دې څه کولو، دلته خو ډېر و. هغه میلمه به ویل دا څه سم خلک دي، خبر نه و چې د دست پاکونو څه وضعیت و. وزیر له خندا مړه وه. جمهور رئیس خپله خاطره ختمه کړه او خپل سګرټ یې ولګولو. وزیر د خندا له اوښکو خپل مخ وچ کړ، غلی سوه. ښه دمه یې وکړه. وروسته یې ویل دومره مې دا کال کې نه وخندلې. شیبه وروسته وزیر رئیس ته عجیب وکتل، ښه ډېر یې ور وکتل، غلی سوه. ډېر وروسته یې ویل یو کال کې تا سره مې سیاسي اړیکه نه عاطفي اړیکې پاللې دي. تا سره مې 4م کال دی چې په رقم پوسټونو مې کار وکړ، خو دا تېر کال مې در سره وزارت نه دی کړی. تا سره مې ژوند نه خوند هم اخیستی، ته زما سخت خوښیږي. رئیس سګرټ کش کړ، مخامخ یې ورته کتل. ویلې وزیر صاحب زه در باندې ډېر وخت کېږي پوه شوی یم چې تا کې بدلونونه راغلي دي. مقصد فکر دې وي. هغې ویل لکه څه بدلون؟ که یو یې راته ووایاست. وایي پخوا به دې زما سره هر سیاسي امر منلو، اوس را سره هر موضوع کې دلیل وایي او پوهېږم هم چې حتما یې ورباندې منم هم. پر ځان ډاډه وي او یو رقم سیاسي زړهخوږی دې را سره کولو. کله به دې د شپې یو میسج پرېښودلو چې رئیس صاحب شپه مو په خیر او د زړه ایموجي به دې ورسره نښلولې وه، نو ځکه. وزیر وخندل. ویلې بس زه هم نه یم پوه سوې چې زما زړه ولې ته غوږ دی، خو بس همداسې سوې وم. دا زما واک کې نه و او نه ورباندې پوه سوې یم. زه پوهېږم ته را سره داسې کوم عاطفي اړیکه نه لرې، یوازې خپله دولتي او عشقي اړیکه را سره ساتې او نه دې خبرو ته وخت لرې. نه زه وخت لرم، خو زه ځینې کارونه د زړه لپاره کوم، د موډ لپاره یې کوم او مطلب ځان مې ښه ساتم. خبرو کې در سره ځکه دلیل وایم چې نه غواړم ته یوه وړوکې اشتباه هم وکړې. بس دا مې شوق ګرځېدلی، کوم یې. بل دا چې زه او ته د دغه هېواد د دې دور ځوانان یو، ځوان مسؤلین یو، باید هېواد ته کار وکړو، په پښو یې ودروو او نوي ځوانانو ته باثباته، اباد، سپېڅلی او ډېر ښکلی ځوان هېواد پرېږدو. د شپې 2 بجې له هغه ځایه پورته سول. سیند ته یې ډېر پاتې سوي خوراکي شیان خطا کړل. بیا یې جمهور رئیس ته لاس ونیول. ویلې ځه چې ځو ناوخته دی. همداسې دواړه ولاړ سول. وزیر جمهور رئیس ته ویل ته موټر ته کښېنه، زه به در باندې سندرې واورم. جمهور رئیس خوشحاله سو. وایي ولاکه دې بده ویلې وي، ته ډېر وخت مې په شا سیټ کې تېر کړ، بیخي ډرایوري رانه هېره سوې. سبا به دا زما حکومت نه وي، ما به څوک ډرایور هم نه نیسي. دواړه سره خندل. موټر ته ور وختل. رئیس د وزیر بینز موټر سړک ته وویست. ورته ویې ویل شاته هلکان په چلولو کې تکړه دي او که هسې زاړه مامورین دي. وزیر ویل نه، نوي موټرو ته به زاړه ډرایوران نه کښېنوي، سر یې نه پرې خلاصېږي. جمهور رئیس وخندل. ویلې ته بلا. یو وخت هماغه پمپ ته ورسېدل چې دوی ورباندې تېر سوي وو. وزیر آه وکړل. ویلې هله چې پمپ نه را تېر سوې. هغه هلک تا ویلې ګورم. جمهور رئیس ورو موټر ورته وکړ. ګوري هلک نسته تللی دی. ژر یې له ښکلي پېټرول پمپ نه عکسونه واخیستل، ورسره ولیکل ښکلی کاروبار وکړئ چې ژوند مو ښکلی سي. ادامه برخه
زموږ په مطالعه یوټیوب چینل باندې اورېدلی سئ. مین جمهوریت، لیکوال عبدالهادي احمدزی، وړاندې کوونکې آریا رحمت. مین جمهوریت ناول تاسو د مطالعه یوټیوب چینل څخه اورېدلی سئ. مین جمهوریت.